محسن داوړ لاره بېله کړه. محسن له افراسیاب خټک سره بله سیاسي ډله جوړوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سرلاری او د پاکستان د ملي شورا غړي محسن داوړ له پښتون ژغورنې غورځنګ څخه لاره بېله کړې او د ځینو نورو پښتنو سیاسي مشرانو په ملګرتیا غواړي له دغه غورځنګ بېله یوه سیاسي ډله جوړه کړي. له محسن داوړ سره د عوامي نیشنل ګوند پخوانی سناتور افراسیاب خټک، د عوامي نیشنل ګوند مخکینی غړی لطیف افریدی، بشرا ګوهر او د عوامي نیشنل ګوند مخکینی غړې جمیله ګیلاني هم ملګري دي. دوی دغه پریکړه 13 ورځ وروسته له هغه کړې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين وویل غورځنګ یې پارلماني سیاست نه کوي او نه هم غواړي د پاکستان له حکومت سره کار وکړي. محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورځنګ د تګ له لومړۍ ورځې لا هڅې کولې چې منظور پښتين وهڅوي چې له غورځنګ څخه د پاکستان یوه سیاسي ډله جوړه کړي، خو هغه ونه منله. سرچینې وایي محسن داوړ اعلی وزیر هم هڅولی و چې د سیاسي ډلې په جوړولو کې ورسره لاس یوسي، خو هغه هم ورڅخه مخ اړولی و. افراسیاب خټک د سیاسي ډلې نوم نه دی روښانه، خو د دوی له منځه راوتلي معلومات ښایي چې دا مهال یې پر منشور جوړولو بوخت دي. دغه معلومات ښایي چې محسن داوړ غواړي د سیاسي ډلې تر جوړولو وروسته هم له پښتون ژغورنې غورځنګ سره د ځینو نورو سیاسي ډلو په څېر راشه درشه ولري او اړیکې ورسره خړې پړې نه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینو مهمو کسانو سرخط ورځپاڼې ته ویلي دي چې د منظور پښتين زړه له ډېره وخته پر محسن داوړ غل و. دوی وایي محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورځنګ په استازیتوب له بېلابېلو سیاسي ډلو ټپلو سره تارونه غځولي وو او دې کار منظور پښتين اندېښمن کړی و چې د پښتنو دغه غورځنګ ورڅخه برمته نه کړي. محسن داوړ وایي دوی پر سیاسي مبارزه باور لري، نو ځکه غواړي یوه سیاسي ډله جوړه کړي. تر دې وړاندې چې په 2013 کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو محسن داوړ، اعلی وزیر او عبدالله ننګیال ځانونه د پارلمان څوکیو ته کاندید کړي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين ویلي و چې دا شخصي پریکړه ده، غورځنګ یې نه ملاتړ کوي او نه هم غندنه.